دوی پسې مکروه دي سیفیانو پسې حکیم مظهري غوندې یا غلام حضرت ولا عقاید چې دا ټول سیفیان دي دنه غټه سیفیان خو لاته خدي ځان ته سیفیان وي د غلام حضرت یا د حکیم مظهري دا زنديقان دي دوی خو ځان ته سیفیان نه وي کنه ځان ته دیوبند نسبت کې سیفیان به اول دیوبند نسبت کوو اوس وایي چې پرېدا نه دیوبندي نه مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه او رحمت الله تعالی علیه زوم مرشد مبارک دی زوم د ټولو پیر دی استاد دی زوم پیر دی شیخ غلام حضرت رحمت الله تعالی علیه مبارک زموږ د ټولو مشر او زموږ استاد صحیح تا دواړو ته نسبت د بدعتیم کړی دی او تا دواړو ته چې کوم دی نسبت د مشرک هم کړی دی دواړو ته د نسبت د زنديق هم کړی دی او د کوم عقایدو په بنیاد چې تا ورته نسبت کړی دی که نه عقاید دې بیان کړي دي که نه لکه مطلب یو ځل بیا ووایه په څه نسبت ته ورته بدعتي وی مشرک ورته وی زنديق ورته دا په کومه عقیدې په بنیاد ورته ته وی ما تاسو سیفیان صاحبان الحمدلله تاسو نه کومه خبره کول غواړئ که نه سیفیانو چې کوم عقاید دي هغه موږ چې اهل سنت والجماعت عقاید نه دي صحیح د علماء دیوبند عقاید نه دي تاسو وایئ لکه مثلا یو عقیده وایي چې دا د اهل سنت نه ده یو عقیده نه که نه ووایه که نه نو یو ووایه څلور خو ما ښودلي نه کم څلور ووایه یو چې کله کلیا خل شي که نه به جزیات خود به خل شي بس ته ووایه تاسو ما سره په دې خبره وکړئ زه لیکل ما سره وکړئ چې زه درته وایم چې سیفیان مبارکان چې کوم دي د دوه عقاید د علماء دیوبند عقاید نه دي بس خبره خلاص صحیح ده که نه ته یو عقیده مونږ وښایه ما څلور عقاید به درته وښایه عقاید به درته وښایي په دې څلورو عقایدو نور به خو د څلور چې دي غټ غټ عقایدو په بنا باندې بس وښایه دا څلور عقاید ته بیان کړه چې دا د اهل سنت نه دي دیوبند مه وایه دې ټولو عقایدو باندې اوس خبره نه کېږي خبره ما ته خبره ما سره لیکل فی الحال صرف ما ته وګوره او نستا ځای کې کوو مونږ الحمدلله چا نه یریږو اعلان شته د درس چا نه یریږو ځکه ښه دی چې تاسو به زه انشاءالله ډېر په ادب سره اکرام مفتي صاحب ما ته وګوره تاسو چې بې ادبي نه وکړئ زه به انشاءالله مونږ بې ادبي نه کوو دا بې ادبي کړې ده تا کړې ده د یو چا ویلې دي زنديق دي ویلې دي مشرک دي ویلې دي بدعتي نو مشرک او زنديق کې څه فرق دی فرق دی زنديق مسلمان دا به درته واضح کړه چې زنديق ته تعریف وکړئ او تا ته نه زنديق مسلماني مشرک زنديق مسلماني واوره خبره زما خبره جګړه کوم مفتي صاحب ته ما ته دا ووایه په ادب سره خبره زم درته په ادب سره خبره کوم ګوره ادب لیکل کوي په احقاق حق خبره راغلی ملګری د خبره وکړي زه خبره کوم لانجه خبره نه ما ته خبره نشي کولای دې خبره درسته نه ده زه درته درسته خبره کوم دا د جنګ څلور عقاید بیان کا تا ویل کنه ګوره زه بیان کړم څه ته بیان کا پیدا عقاید ورکې د مشرکانو ویلي کاغذ داواله مفتي صاحب ولي کنه ولي چې دا عقاید ورکې د شرک دی بس خبره ختم چې کومه دوا درته ولي کا ولي کا هغه دوا اصور کتابونه کولاو کتابونه مونږ اوس په تبع کولاو صحیح ده زه هغه کتابونه نه کولاوم ته صرف ولي چې دا د عقاید د شرک دی بالکل د دې مجموعه د علماء د شرکیا عقاید دا ورته ولي عقاید ولي کې سلام ته بخلو وای کنه درته دوا لیکم نه جواب دوا ولي عقاید ولي په دې باندې خبره نه عقاید ولي کنه چې دا عقاید لیکم چې په دې عقاید نه تا پرون په کلیپ کې کوم عقاید دا وای هغه لیکم څلور نو ولي وای کنه ولي لیکم ولي قولي چې وایم نو څه فائدہ ویلي کوي مو جواب در کوم کنه نو جواب خطا اوریدلی زه ته جواب در کوم یو ته جواب را خطا اوریدلی زه جواب در کوم ولي لیکنه مو کاوه خیر دی زه در سره ولي بس خبره ما ته ولي کنه زه خبره زما ولي کنه نو چې زه درته دوا لیکم خپل عقاید درته بیانوم استاسو مته هغه باندې جواب دوا ولیکي ورځ مقرره لیکو د غلام فرید هغه بیا ته یو مسله متعینه کی هغه باندې مهم ان شاء الله ته جواب دا ولیکو مونږ ته جواب دا ولیکو ورګه زما خبره ته ور اوس مونږ بیگانی چې تا کوم کلیپ پرون کړی دی د هغه خبرو حل مونږ راغلی یو هغه حل ته نشو زه درته حل رو باسم زه واستاله کابینه کتابونه خیم زه واستاله کابینه کتابونه خیم خبر باندې په میدان راو باسم مفتي صاحب و زما میدان تا ګډه تا چې کوم د سیفیانو وا مولي صاحب چل
ورېږي تا د سیفیانو عقایدو ته سیفیانو یو عقیده چې څه بیان کړې ده وجه ته ګډا ویلې ده وجه ته ګډا ویلې ده رو بس تذکرة الرشید رو بس تشرف رو بس راکه ورګه چپ شه مفتی صاحب اوس چپ شه رو بس کتاب تا چې کوم دې تکې نه مونږ سه بارے کاټ ته پرېلا دا انلاین او چلا اوس بده ته پته لګي د انصاف او د دومره معلومه شي ما ولګوا ما باندې وچانه مې یریږي زم دې پښتخاري سړی هم چانه مې یریږي ولګوا او خایا راګه کتاب دا تذکرة الرشید د صاحب دا وګورئ مال را تذکرة الرشید تاسو واځي قایل خبره نه ده کړې تا نازیه مولوی صاحب تکینا دا ورکه دا تذکرة الرشید کتاب نه مکه ورینګونه او کچا د چې ټول لاس تیر پی ولی داسته علمیت او داسته مولای دا چې په ځان تناسته ځان تناسته خلکو عقاید یادي مړه شرم او که شرم تا د شرم په کار نه تمولای زدا د ستاره دی کتاب نه مولانا څه خبرې کوي علامه درته یو کتاب راغلم دوه کرخه د عربي عبارت وایي کنه زستا مولای معلومم دوه کرخه تاسو سره ما اختلاف په عبارتونو باندې اوس اسانه کړه دا خو تا د پر اساني شو تا د پر اساني شو یو عبارت وایا دا خو نو ورې صاحبان وجد پورې دی چې کوم دی صاحبا شور مکوا صاحبانو دوی چې کوم دی پرونه د سیفیانو یو عمل بیان کړو چې سیفیان په جمعات کې چې کوم دی وجد ته غډا ویلې و وې دي چې کوم دی جمعات کې غډيږي وجد ته د غډا نسبت کړو راشده د دوی کتاب دی ګوره تذکرة الرشید او دا چالي کړی دا ګوره سوانه دای ماتو ګوره محمد عاشق الهی صاحب میرمټی دا سوي دا اورا تا اوس چپ شاه دا مسله صرف لګه وره تو وای د عبارت دا راکه تشرف راکه دا وایا ونی سب عبارت ورته تا د دې باندې رد کړی دی کنه تا په دې رد کړی دی کنه تا په وجه رد کړی دی کنه تا په وجه رد کړی دی کنه چې پته مې رد کړی په وجه رد کړی دی کنه تاسو سلور وایا بل دې په کومه عقیده رد کړی دی ما په وجه رد کړی په وجه تا رد کړی دی کنه ولګوا انلاین د دیو خایا انلاین د دیو باری صاحب راوړ وغه د کلیپ دا په جزئیات کړی دی کنه په وجه تارت کړی دی کنه دا په وجه رد کړی دی کنه ها تاسو سره په کلیات خبر او په وجه رد کړی دی کنه ولې تخاص وجه ته جزئیات عقیده ولې عقیده نه ولې په مګه باندې بحث کې دا بیان په مګه بحث کې د دې کتابونه راکړه البصائر چې د پیر صاحب الرحمن البصائر رحمت الله تعالی علیه نه عقیده دیوبند بګال کا عربی کې والی اورته لاست ولې وایبریشن په لګیدل نه طرف ولې نه دیوبند نمخ کې دا دیوبند نمخ کې دا چې په سونو په زرګونو کالو مخ کې علما اخلاقی دانه د چې سیفیان لواتت کوي او سیفیان چې کوي قریب جواب در کال تک نه چې سیفیان لواتت کې څوک درکې وته کړي تاسو کې څوک وته کړي نه کا څوک خایا تاسو کې مفعول کم یو دی چې سیفی وته کړي دا تاسو کې مفعول کم یو دی ا مفعول راته خو چې تاسو کې وته کړي دي ته مولای راستا خبرې چې انلاین ویل سیفیان وته ته مولای چې انلاین ویل چې سیفیان لواتیان لواته خبرې نه کیږي دا پکړې دي ستا شکل ته ورا متخ ته خو کې دا البصائر دی البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر دا تعلیم ته چاله دا تعلیم ته چاله دا وګوره ما ته وګوره سترګو کې سترګې ورکا موبایل پرې ده تاسو باندې موبایل پرې ده 36 مفتیان کرام دي هر یو خایا کوم مفتی خایا راځه اے مولوی صاحب 36 مفتیان فتوا درته خو بیا صحیح شو پیر صاحب رحمان صاحب باندې پکلار خبر او مې خو خایا خول نه دا ټول جالي دی دا چا چې په دسخط کړی ما ته ګوره راځه دا چا چې په دسخط کړی دی یو باندې به ګرځو زه د خپل گاډي کې ګرځم کچاو دا ویل چې پیر سیف الرحمن سے مشرک دی ما زبستا بیعت کما دا 36 زبستا بیعت او کچا نو بیا به تسلی بیا به په انلاین وی بیا به انلاین وی چې ما غل خوړل ویبا زه چې ما غل زره جوار وخت دا به اوس به ته رجوع کوي ویل لګم او خیر دوی سوې دا ولي کا چې د 36 علماء کرامو مفتیانو کم 36 ما ته خیا چې کم دا کم 36 هغه هم ستاسو ته مفتیانی کوي په شیشه خبره ما مخامخ بیا چې کم نه راغی هغه هم ستاسو عقاید ته ولي کې تاسو ولي کې تاسو لګي په خانه خرابه کنه دا کوم مسایلو کې ردونه کړی هغه ولې نه وایي هغه اوس نه پرون چې را طریقم دستخط ته کوم پرون چې انلاین بیان کړی دی هغه نه ولې ته هغه نه زنه تفتم ما که جوابونه کنه مولوی سیفیان پیر سیف الرحمن د دوی عقاید رحمت الله تعالی علیه والجماعت
ته یې ورته وایه که نه رحمت الله مونږ به وایو که نه زمونږ مرشد دی پیر دی رحمت الله علیه وایه سوی په کلار خبره کو وایه سوی وایه ما ویلي چې پیر سیف الرحمن او د هغه مریدان سیفیان چې څومره دي دا د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د دوی عقاید نه دي عقاید دې بیا څه بیان کړل څلور عقاید بیان کړي یو دا چې دوی استمداد د غیر الله نه ما فوق الاسباب چې دا دا فوق ما فوق الاسباب یې نو بیا ثابت یې کړه خدا دلته کې څه په دا ما کومه معنا دا ما زید خبره کومه معنا خو جواب وکړه دا کومه معنا دا ما جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و نظر غني صحیح سیفیان صاحب دا علم غیب نبی علیہ الصلوۃ یوم مال راکې تبا ماته د پیر سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه او د حضرت شیخ حضرت غلام رحمت الله تعالی علیه په کتابونو کې د هغې په تقاریرو کې دا به ما توخې چې هغوی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته په هر وخت کې په هر زمانه کې په هر مکان کې حاضر ناظر عقیده لري زه لکه دلته نصیحت کوم چپ کرامت او معجزه خبره نه کوم ورته بولي نه لږ زما خبره پوره اوري ته ما ته یو کلیپ کې داسې وښیه چې زمونږ پیر سے مبارک یا زمونږ شیخ سے مبارک هغه دا ویلي وي چې نبی علیه السلام په هر ځای کې هر وخت کې دا چې کوم دی حاضر او ناظر دی دا ګټلې ما بیله دي چې غلام حضرت صاحب داسې کلیپ درته وښیه بالکل داسې کلیپ ما ته وښیه چې دی ویلي وي دا کله ګوره زما واوره معجزتن چې دا هغه امداد کولی شي درته وښیم دا خو صحیح ده که نه دا خو صحیح ده فتاوا فریدیه مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید رحمت الله تعالی علیه د علوم حقانیه اکوړه خټک صحیح شو د مرید د مفتی چپ د مرید د ګوره سو چپ اوس خبره چپ شناوی څه ته لګي څه ارزو مناظره ته راغله ودی کبه لیکل اوس د خپل اوس د تخیل کنه गड़बड़ चिनाव की कसम ने चितल कदी गोर दस कम उस खबरे का खबरे बाके खबरे खबरे बाके खबरे खबर उमर खबरे बाके केना दे पवरा खबरे बाके ताज गुल खोले ना जवाब के استانه ته زتا سر تانی کې مناظره کوم زله ری کوم سچوتا تکینا نو سچو سے تری کوم زتا کراوله زتا وصل ته تانی ته خبرې وکړي ونی سره عبارت وایي دا ګوره عبارت ته کیا فرماتے ہو حسین اس شخص کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کسی مشکل یا مصیبت کے وقت استاد یا مرشد اگرچہ مردہ ہو حاضر ہو کر امداد کرتے ہیں اور اپنے جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جب پیر یا شاگرد مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ایسی عقیدہ رکھنے والے شخص کا کیا حکم ہے دا دو استاد دیکھا تاسو آن لائن گوری دا اگر بے شرم سڑے دے چی پرونی سویل پرونی دی عقیدے تا شرک ویل نن دا پنیس باندے دا استاد شکم دے مشرک گرزی کی سوئی جزی طور پر یہ حضور ممکن بلکہ واقع ہے لیکن کلی اور ضابطہ کے طور سے اس کی حاضری کا اعتقاد شرکی چلی ہے جزی طور پر یہ واقع ہے جزی طور پر یہ واقع ہے وہ لگا وفت تو پنی مفتی فرید سے بانے وہ لگا وفت تو کدی ایمان در کی وہ لگا وفت تو دن اخلاسی ستا دجل و فرے پوز داوان گوری راکا لکی نظام آپ دے اخلاسی گی نا خواہ ستا دا دجل پوز داوان گوری راکا تکا شوف راکا راوار ورکی دا حاضر نا 2 منٹ کی راوار ستا دجل پوز داوان گوری چه زن تناستے پا کمرہ کی نبیہ چی کم دے چغی دی وای ما چې ما د مناظرې ته راځي تلیفون کړم مناظرې ته درنه اوس پر مولانی څه مولانی ته مولانی تا پرون چا سره لیکل کړو چې تا دا خبرې کولې تا پرون دا خبرې تا لیکل کړو نو صحیح شو زه دا کوم مولوی سي بدعتيان یې مشرکان تا غټ مشرکی تا نه غټ زنديق نشتا تا نه غټ زنديق نشتا زنديق کم دې بدعتي ته پنځپيري ته وهابي ولې دیوبند خارجي چاول دیوبند نظریه ده دیوبند خو یو مدرسه ده دیوبند خو یو مدرسه ده دیوبند خو مدرسه ده
دیوبند مدرسه ده که نظریه ده؟ نظریه ده که مدرسه ده؟ ته دا نه پېژنې، ته دا نه پېژنې. دیوبند نظریه نه ده، مدرسه ده. راک دا دې خوا ګورئ، دا څه دی؟ التکشف عن مهمات التصوف، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تھانوي. دا څه وایي؟ دې خوا ګورئ. د پرون په سیفیانو باندې په دې عقیده باندې رد کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دوی حاضر ناظر وایي. اول زه چې کوم د خپل عقیدې اظهار کوم، موږ نبي حاضری کولی شي او هغه عقیده د اشرف علي تھانوي صاحب هم ده. دا ګوره مثلا امکان تجسد روح. خبر اوس راوله کسان راوله خبره ما مې خبره واوره. خبره اوس خبره ولې نه اوري؟ ولې لګیا دي؟ نه استاد تاسو چپ شه، تاسو ګوره، تاسو دې ځای ناسي. زه پرون آنلاین ویډیو کړې ده او په هغې کې ګډې وډې ویلې دي دا د مشرانو کتابونه دي. موږ ورته دا بېشکو دي، ولې خبرې نه کوي؟ دې ولې خبرې نه کوي؟ کښېنه اوس خبرې وکړه که نه نو خبرې وکړه. راوله لس راولي شل راولي ممکن نه یریږو. دې خو ونیسه. دا اشرف علي تھانوي صاحب ته چې په کومه عقیده رد کړی دی څه وایي؟ ولي صاحب ایسارے کا میں تختہ ورنہ مت تختہ کېنه. څه وایي؟ بزرگوں کی روح کا کسی جگہ متجسم ہو کر نظر آنا ممکن ہے. ممکن ہے. ولګه په دې باندې فتوا د شرک. ولګه په دې باندې شرک. په دې باندې فتوا د شرک ولې نه لګي؟ دې خو رسول الله مبارک احيانا حاضر دي. ولي سره کېنا موبایل باندې مشرک ویل دي او زمونږ مشرک ویل دي. صحیح ده. هغه عقایدو باندې چې مشرک ویل دي، هغه عقایدو ولا کتابونه موږ د دیوبند علماء وروړي دي. اوس دې نه اوري. ولې نه اوري؟ تا چې کوم څلور عقاید د سیفیانو د شرک یاد کړي زه د هغې وضاحت کوم. ته کښېنه. مو ته وضاحت اوس مه کوه. زه تا ته ما سره لیکلو که یو ولګه تا چې پرون په لین باندې ویلې خو اوس ورکړه جواب که نه. زه درته خپله عقیده یم هغه به لیکې. زما عقیده چې څه ده ما په ولیکم. هغه علماء ناسو کوي چې بورنه هغه علماء بیا مړه هغه علماء دي. دا علم دی. ټوټ کې عبارت دی. ما ته څه ورته مسلمان خدای دې ستانه زما عقیده باندې کې تعلیمي اولاد تعلیمي ټول یو ادم او عالم څه خبري چې مړ شي جهنم خشاع دی. دې پکې راولا خبرې کې څه کیږي؟ غلام فرید مفتی غلام فرید پرون خبرې کړې. غلام فرید علماو پسې ښځه پې طلاقه ده که نه؟ ته څه وایې؟ زما استاد ته مشرک وي. استادان راشي تاسو هم راشئ. موږ به په جمع باندې ده سره پرون استادانو چې خبرې کولې و ورسره لیکلو که ته لاړ شه خپل نه وکړه. بس لیکل کوي. لیکلو که ده ډېره ښه ده. بس په دې باندې مسله حل کېږي. قاری صاحب مونږ راغلي دي چې دا به وایي مونږ بیا ورو، مونږ به وایو دا بیا ورو. دی اوري نه دی خو خبرې نه اوري. ته غوږ نږدې او دا لګي. تاسو خبر لیکل
مناظرې چې څوک ټلیفون اول دا چا وی مبادیات وی اول مبادیات وی دا چا وی اول موضوع تعین کیږي موضوع نشته رشید راشته چې مناظره اول کسانو ته ویل چې موږ مفتي صاحب جنگ ته ول نه غلام فرید سے لیکلو کوم ان شاء الله وسانه خبر بډې راخسته اسانه شي موضوع به ولیکو جواب به داوا به یو کس دی صاحب دا واقعي مطابق یو کس دی یوازې ناست دی جانو خبرې وکړه نور راولي موږ ناس خیر دی کې غلام اوس موږ کسانو څه کوي راوله ماته یو ورځ تاسو وایئ چې دا اوس نزو بس لیکلو شو غلام کسان ځان سره راوله موږ ته ناس مناظره کوو بس صاحب خپل ورسته ناړو کم ځای شیخ لی مولا صاحب ځای ته راځه ناغه ته خطابه د تی ویل تر اوسه ما ندی ویلي ما سره خبرې ده ریکارډ ولګوا ما سره دي ولګوا ریکارډ او په ویډیو بیا وته سره ده ولګوا ریکارډ خبره کړي هغه سره ما نسته راځه چې زو کنه راپاس روزه تاسو کې نو هغه ته موزیک ته ورته ټلیفون وکړه پرې ټلیفون راځه په دې سیمه په تاراج څنګه په ورځو نه تا چې خبرې کولې شي مولانا نه وسره تا چې خبرې کولې هغه سم موضوع دي کوه تا چې سلور عقاید باسه ورسته والے زما خبره وره مولوی صاحب تلک کینا مولوی صاحب 2 منټه نن سیمه پرې د سره موضوع د لیکلې دا مولوی صاحب ورته د داوی لیکلې ده د چې پرون آنلاین کم سلور باطل عقاید بیان کړی دی خو دا باطل دي کنه دا د موضوع شو کنه د لیکلې داوی د لیکلې چې دا باطل عقاید دي کنه اوس په دغه عقاید د موږ سره خبرو کې کنه زه ورته خیم کتابونه لیکي سره دا پرون نه دی ویلي وای ما چې دا پرون په بیان کې سلور عقاید بیان کړی کنه بس ماغه ولیکل شو دا داوا شو کنه ولیکل شو سره لیکي زه درته اوس داګه جواب کوم و خو دې کا زه درته داګه جواب دا ولیکه بیان بعد وای مولوی صاحب سبب به ولا راشو کنه سبب راشو خبرت ليش ظهر وخره نه اوس بوزو صاحب اوس زو کنه اوس دیر کارونه ته زور ازا بیا سبارش اوس دیر کارونه ته صاحب له سبا مړي په سبا خو چار دې کې تاسو فرق کړ دې په یو ورشه په بل ورشه تاسو بدمعشاني نه بدمعشان نو چې دا خپل پرې اوس په سمباله غلام فرید سے بدمعش دی تا ګور علماء او شهدا او چې ټیک نه دي ته ماته سکه شهدا او ته مشرکان په زور باندې باندې درست شي دا لیکل دی برابر دا لیکل په پیړو کا دا لیکل په پیړو کا په پیړو چې دوه په پیړو کا نه په پیړو کا پیړ باندې نه په پیړ لیکلو کا ولی په پیړ لیکلو کا په پیړ لیکلو کا لیکل په پیړو کا خدا سي شو چې ته ورته لاس لیکل په پیړو کې بیا لیکل خودي دا مونږ راوړی دا کاغذ نه دی کاغذ یو دا زما خبره جنگ نه کوم چې کوم خبره یې راغی جواب دا خدا سي شو چې جګړه خپل پیړ دی لیکلو کې دا پیړ کاغذ وکړه ته پیړ راو بس زه خو لیکل نه کوم زه خو تا نه ویم باندې لیکي ته خپل پیړ باندې لیکلو که جواب زه تا بس راغلی تا عقاید بیان کړي تا هماغه دعوه ده چې دا سلور باطل زه تا اوس هغه عقاید د دیوبند د کتابونو نه ښیم ته ولې نه منې یا د دیوبند مشایخو ته مشرکان ووایه او هغه ستا په نسب باندې هسې ویلي مفتي ګوهرعلي ته هم تا چې کوم داسې ویلي دي مشرک ویلي دي او هغه ته هم تا دا ویلي چې په ده باندې ښځه په دریو کاڼو طلاق کړه تا ویلي هغه وای دې ستاسو نه چړې سره پاتې کیږي کنه تا غوړې سره په دغه سبب بیا ماته وای چې خامخا راځي به راځي تا نه وایو کله فارغ اوس فارغ نه اوس نه سټم فارغ مازیګر فارغ نو بیګا خو ډیر تکړه کنه اخو نه خبرې ماته ګوره ټیم ته موږ راځو ادا د دومره کسان دي صحیح شو چې رحیم الله شیخ سره نه کوزه ورس راځي شرایط ولا روانه چې لیکل نه ولې پیټ باندې وای نه دا خو د پیټ پته وکنه ستا ورکې څه کار دی یار ستا ورکې څه کار ستا سړی دی ته خبرې کې نه خبرې سم شي تام دبوم د سم شاعر سبا راځي جواب
Vamos,